درنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د نعمانیه مدرسې او د دارالافتاء د مسؤل الحاج مفتی جان محمد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمه درس ته. سورة بقره او 223 نمبر آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نساؤکم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنین. دغه یو آیات درس وایو او څه مهمه خبرې سته. په تیر درس کې خدا خبره وسول چې الله رب العزت وفرمایل تاسو د خپل شذو څخه د حیض په وخت کې ګوښه سئ او خپل شذو ته تر هغه وخت منځ کېږي تر څو چې دوی پاکي سوي نه وي. چې پاکي سولې نو بیا تاسو ته اجازه سته. د حیض په وخت کې یو کار حرام یا ناروا وو، هغه کورداري، اما د ښځې د ټول بدن څخه استفاده بیا مشکل نو پکښې کې روا کار وو. خو دا خبره تاسو واورئ چې د ښځې د بدن څخه استفاده څنګه باید وسی، هغه هم شرعي طریقه لري. یو شی چې د ښځې د بازی په وخت کې انسان اجتناب او پرهیز وکړي، هغه د ښځې د ځګر شیدې رودل دي. که خاوند د ښځې سره بازی کوي او د ځګر شیدې ورودي، دا حرام کار دی، اما د ښځې په هر اندام باندې بازی انسان کولی شي، دا ورته اجازه ده. او شریعت یا دین مقدس د انسانانو لپاره د خپلې ښځې سره مکمل بې تکلفي پورته کړله او په مشکل یې پورته کوي. انسان آزاد دی، هر څه کولی شي. خو دوهم شی دا چې پرون څه خبره پر وسول، نن به هم راسي انشاءالله تعالی په احادیثو کې دا خبره چې انسان د خپل کوروالا سره د شاله طرفه څخه کورداري نسی کولای، حرام کار دی، پر دا انسان لعنت ویل سوی دی. او د حیض په وخت کې انسان منع دی د داسې کورداري څخه. خو دغه آیات کله نازل سو، دا ترجمه به زه پلاوه کمه. نساؤکم ستاسو ښځې، حرثن کشتی، لکم ستاسو لپاره، فأتو نو تاسو راسی، حرثکم ستاسو و کشته، انا شئتم د هر طرفه څخه چې تاسو غواړئ، وقدمو او ولیږئ مخکې لانفسکم ستاسو د ځانو لپاره، قیامت ته یو څه ولیږئ، یو توشه برابره کړئ. واتقوا الله او وبیریږئ د الله رب العزت څخه، واعلموا او پوسئ انکم ملاقوه بېشکه تاسو انسانان ملاقوه د الله رب العزت سره ملاقات کوونکي یاست. وبشر المؤمنین او ته زیری ورکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی مؤمنانو ته. کم انسانان چې دغسی احکام عملی کوي، دغه انسانان کامیاب دي. دغه آیات کله نازل سو، د بخاری شریف حدیث دی. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي و یهودو دا خبره کول چې کم نارینه د ښځې د مخ له طرفه څخه کورداري وکړي، خو طریقه یې داسې وي چې د شا له طرفه څخه انسان ودرېږي او ځای د مخ استعمال کی شرمګاه. دا په حدیث کې راغلی دی، بیا ادبي نه ده. انسان د شا له طرفه څخه د ښځې سره کورداري کوي، خو د خپل آلات د مخ په ځای کې استعمالوي. نو یهودو دا وویله که انسان دغسې کورداري وکړي، نو د دغه انسان زوی ګونګی وي یا کون وي یا بل څه پکېږي. د دغه خیال یا د دغه فکر یا سوچ د تردید لپاره چې د یهودو دا خبره وررد سي، الله رب العزت دا آیات نازل کوي چې دا ستاسو ښځې ستاسو لپاره کشتونه دي، تاسو د خپلو ښځو څخه په هره طریقه باندې استفاده کولی سي. اوس نو فأتو حرثکم، تاسو و خپلو کشت ته راسي، انا شئتم د هر طرفه څخه چې ستاسو خوښه سي. انسان د خپلې کوروالا سره کورداري مخامخ کولی سي، مخ په مخ وي، نارینه او ښځینه یوه طریقه. خو ما درته ویله چې دا کورداري صرف د مخ له طرفه د مخ شرمګاه څخه جواز لري، د شا له طرفه څخه ناروا او حرام کار دی. دوهمه طریقه، انسان غواړي چې شاته ودرېږي خو کورداري وکړي د مخ له طرفه څخه، دا هم روا کار دی. درېیمه طریقه، انسان په ناستې دا کار کوي، دا هم روا کار دی. انسان په ولاړې دا کار کوي، دا هم روا کار دی. پنځمه طریقه، انسان په پروتي دا کار کوي، دا هم روا کار دی. دا 5 سره یا 4 سره طریقې د دغه آیات په تفسیر کې دي. فأتو حرثکم انا شئتم، چې خپل کشت راسي د هر طرفه څخه چې تاسو زړه وغوښتله، تاسو ته روا کار دی، په دې کې شرم او حیا نشته او نه ناروا کار دی، تاسو ته اجازه شته. د دغه کار دپاره چې یهودو دا خیال کاوه چې انسان د شاله طرف څخه ودرېږي
او بیا ځای د مخ استعمال کی کورداری وکي، نو دغه د يهودو خبره چې د شاله طرف ودرېږي او ځای د مخ استعمال کی کورداری وکي دا ناروا کار دی. دغه د تردید لپاره د دې خبرې د رد لپاره الله رب العزت د آیات نازل کړي. نو خبره دا سول چې الله رب العزت انسان ته د نکاح جواز ورکړی دی او په دې کې انسان مکلف د دې دی چې هغه طریقه استعمال کړي چې هغه شرعي وي او چیرې چې د خواهش پروي د ښځې د اندام د استعمالېدلو هلته دی کولی شي، خو د یوه طریقه په هر صورت کې ناروا ده. نو اصلا خو زما ورونو د نکاح اصلي مطلب دا دی چې انسان اولادونه پیدا کړي. اصلي مطلب دا دی. معقل بن یسار رضی الله عنه فرمایي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویله چې داسې ښځې سره نکاح وکړي چې هغه ډېره محبت کوونکې وي او ډېر زیات اولادونه پیدا کوونکې ښځه وي، ځکه چې د قیامت په ورځ ستاسو په ډېروالي باندې فخر کوه. د ابو داود شریف حدیث دی. د داسې ښځو سره باید واده وسي. اوس دا ښځه څنګه معلومیږي؟ مفسرین فرمایي وای د دغې ښځې چې نور قریبان او دوستان دي او پخواني ښځې تېر سوي دي، پخواني ښځې د پخوا وخت ښځې تېرې سوي دي، د دې مندې دي، اناګانې دي، د دې څخه معلومیږي چې دغه ښځه محبت کوي او که نه کوي اولادونه زېږولی سي او که نه سي زېږولی. دا خو یو څه خبرې دا وې. اوس په دې باره کې چې د شیا له طرفه څخه انسان کورداري د خپلې ښځې سره کوي دا حرام کار دی. یو څه حدیثونه دي او بیا یو څه دغه مسائل دي د حافظ صاحب لیکلي وو، د دې باید جواب سي. د حیض په وخت کې ځینې مسائل دي، یو څه نور شیان هم شته. نو الله رب العزت خدا وفرمایله چې نساؤکم حرث لکم، ستاسو ښځې کښت دي لکم ستاسو لپاره. فأتو نو تاسو راسئ حرثکم خپل کښت ته یا ورسئ خپل کښت ته انا شئتم د هر طرفه څخه چې ستاسو خوښه سي. اوس په دې کې الله رب العزت ولې دغه اسی الفاظ استعمال نه کړله چې په هغه کې براه راست هغه ځای استعمال سوی وي یا د هغه ځای لپاره په عربي کې یو لفظ استعمال سوی وي چې هغه د شا طرف وي؟ په دې کې تاسو متوجه سئ. مفسرینو و دې سوال ته جواب ویل دی چې الله رب العزت د دغه کار لپاره چې انسانان د شا له طرفه کورداري کوي دا داسې یو بد او خبیث کار الله رب العزت ته معلومېدی چې د دې یاد او د دې تذکره په قرآن کریم کې ولا نه کړله. ځکه نو په مختلفو طریقو الله رب العزت انسانان ته دا وفرمایل من حیث امرکم الله فأتوا حرثکم انا شئتم. دغسې الفاظ پر دې دلالت کوي چې انسان د شا له طرفه څخه په قطعي صورت بند دی او دا یو خبیث کار دی، دا یو بد کار دی او دا یو ناوړه عمل دی او انسان په دې باندې بد ایسي. یو حدیث شریف کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کم انسان د هغې ښځې سره چې حیض ورته راغلی دی خپل شهوت پوره کوي، د حیض په حالت کې د دغې ښځې سره کورداري کوي، خپل شهوت پوره کوي، د ښځې سره د شا له طرفه کورداري کوي او خپل شهوت یې پوره کوي، او یا داسې دغه سړی داسې چاته ورسي هغه غیب و خبرونه ورته وایي، حدیث شریف کې راځي. نو د الله نبی فرمایي چې دغه انسان د داسې دین منکر سو، انکار یې وکړي کم دین چې پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل سوی و. یعنی په دې کې خبرداری د هغو انسانانو ته که د حیض په حالت کې شهوت پوره کوي یا د شا له طرفه شهوت پوره کوي، دغه انسان ګواکې د هغه دین انکار کوي کم دین چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل سوی و. بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان نارینه چې د ښځې د شا له طرفه څخه خپل شهوت پوره کړي هغه ملعون دی، لعنت پر ویل سوی. اوس نو د دې چاره څه د زما ورونو که انسانانو د عمل کړی وي و یو خو دې استغفار د الله رب العزت څخه غواړي، الله رب العزت څخه دې مغفرت وغواړي. دوهم کار دا دی چې یو څه خیرات دې هم وکړي تر څو الله رب العزت د دغه ناوړه عمل و د تور معاف کړي او الله رب العزت دته معافي وکړي. بل حدیث شریف کې راځي حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه فرمایي د ابو الدرداء رضی الله عنه څخه سوال وسو که یو سړی د خپلې ښځې سره د شا له طرفه خپل شهوت پوره کړي او خوند واخلي په دې باره کې څه حکم دی؟ نو دی ورته فرمایي چې دا سکار کافر انسان کولی سي. د دې څخه معلومه سول چې کوم انسان د شا له طرفه کورداري کوي دا کار د هغو انسانانو کار دی چې هغه کفار دي او د اسلام څخه لرې انسانان دي. د دې شان څخه باید ډېر پرهیز وسي. او حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا آیات نازل سو نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم تر اخره پورې نازل سو، وایي په دې کې د دې خبرې اجازه ده چې د ښځو سره چې کوم خاص تعلق دی په هغه کې انسان د مخ له طرفه څخه استفاده کولی سي او د شا له طرفه څخه استفاده نشي کولی، او نه د حیض په وخت کې انسان د مخ له طرفه څخه استفاده کولی سي.
او حضرت ابن عباس رضی الله عنهما دا هم فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله رب العزت هغه انسان ته د رحمت په نظر نه ګوري کم انسان چې د خپل ښځې سره د شاله طرفه څخه کورداری کوي یا شهوت پر کوي او یا خوند پر اخلي. ترمذی شریف کې دا حدیث دی. نو تاسو خپل زما ورونو فکر وکړئ چې الله رب العزت پر دې کار باندې انسان ته د رحمت په نظر نه ګوري او یا دغه انسان په حدیثو کې ملعون بلل سوی دی، لعنت پر ویل سوی دی، نو ډېره غټه ګناه ده او د دې څخه اجتناب کول پکار دي. خو به هر کیف زما ورونو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زه باید په دغه ځای کې وکم هغه دا دی چې د کورداري سنت طریقه انسانان وپېژني. سنت طریقه دا ناولونه چې لیکل کېږي د واده اوله شپه 1,001 قصه یا 101 قصه دا انسانانو د خوند لپاره جوړ کړي دي. ناولان خرڅېږي یا بازارو کې کتابخانو کې چې پوښتنه وسي ځینې کتابونه داسې لیکل سوي دي چې هغه کې فقط ماضي د خوند لپاره قصې وي، انسان خوند پر اخلي. نو زموږ او ستاسو دین مقدس خو داسې یو دین دی، الله رب العزت داسې یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راکوي، داسې یو رسول او نبی راکوي چې د زندګۍ او د ژوند متعلق چې هره مسله وه الله رب العزت نبی راوښوله. په دې کې دغه طریقې هم د الله نبی راښودلې دي چې یو نارینه باید د ښځې سره څنګه کورداري وکړي. په اوله شپه چې کله انسان د خپلې کوروالا سره کورداري کوي خاص اصول لري، یو خاص سنت طریقه ده. هغه سنت طریقه دا ده چې انسان باید دعا وکړي. دعا دپاره په دې باره کې د مولانا اشرف علي تانوي صاحب هم کتاب سته، د آداب مباشرت په نامه باندې د یو ځای کېدلو آداب. دا کتاب باید انسان پیدا کړي او داسې نور کتابونه هم سته چې د نکاح کولو آداب انسان تور شي. په دې شپه باندې مهمه خبره خدا ده چې انسان د کورداري په وخت کې دعا ضرور وایي. یوازې دا شپه نه، همیشه چې انسان کورداري کوي دعا باید وایي مخکې تر مخکې، ځکه چې وایي په ډېره تیزي باندې که چیرې دعا ونه ویل سي شیطان د دغې ښځې سره بیا کورداري کوي، شیطان. نو په دې وخت کې انسان ته باید یو څه سوچ او فکر ولاړ سي چې دا زما ښځه د کورداري د انسان ورسره کوي، شیطان ته موقع ورنکړي. موقع هغه وخت ورکول کېږي چې کله د انسان څخه دغه دعا پاته سي. دعا څنګه ده هغه بیا څو مختلفې طریقې دي، انشاءالله په نورو درسو کې زه تاسو ته راوړم چې زه هغه مختصر الفاظ پیدا کړم تر څو ستاسو په یاد سي. څه اوږده دعا هم سته هم په یادېږي نه، چې لنډه او مختصره دعایي انشاءالله دا درسونه روان دي زه یې درته راوړم. او یو دعا ویل کېږي، مولانا اشرف علي تانوي صاحب ویلي دي چې د ښځې د تندي وریښتان ونیول سي، غالبا 3 واره قل هو الله احد ویل کېږي او شاید چې نوره څه هم ویل کېږي او بیا دعا کېږي، د انسان او د ښځې تر مابینځ محبت پیدا کېږي. یو څه نورې طریقې هم ستا د تانوي صاحب کتاب تاسو مطالعه کولی سي. خو دلته ځینې طریقې ستا چې د واده په اوله شپه ځینې سپین سري یا ځینې هغه کسان چې هغه یو څه سام ورسره پورته وي نو د هغو سره ځینې مشورې کېږي. هغه د ښځې پر پوړنې باندې 2 رکعته لمونځ کول دي، شرعاً صحیح طریقه نه ده. پر پوړنې باندې خامخا لمونځ کول وسي، لمونځ ښه دی، په اوله شپه عبادت وسي او دعا د الله رب العزت څخه وغوښتل سي او دا خامخا ضروري بلل چې په دې پوړنې باید لمونځ وسي، او یا خامخا دا ضروري بلل چې باید انسان په اوله شپه چې سهار کله راوځي خامخا باید پیسې کښېښودل سي، او یا خامخا داسې دي چې اینه مصرف کېږي په هغه کې نو یوه ګوله بل ته ورکول بله ګوله بل ته ورکول او ښځې او زنانه ولاړ وي او نارینه او زنانه دواړه ولاړ وي او یو د بله بیا سره ویني، بیا پلانه دا مختلفې طریقې زموږ په اسلام کې دا نسته او په دین مقدس کې انسانان ته دا اجازه نسته. ولی که سړی غواړي چې خپله هغه نکاح او هغه همیشه لپاره ژوند پر سنت طریقه برابر کړي، د ابتدا څخه دغه انسانان د دغه نارینه او ښځینه تر مابین داسې یو تعلق جوړ کړي چې پروا نه کوي ستاسو په نکاح کې حرام کارونه کوي سول پروا نه کوي. دا یو درس ورکول کېږي، د دې شان څخه اجتناب وکړئ او خپلو کورو کې هم د خپلو زنانو ته دا خبره وکړئ. ځوانان پر دې مه مجبوره کوئ او ځوانان خو غواړي دغسې یو بهانه چې بس داسې یو جمع جوش چې جوړ وي او ښځې دې وي په هغه کې دې نو دی ناست وي او بیا دې عینه مصرف کېږي، علیحده د دې لپاره بیا انتظامات کېږي او بیا دې علیحده یو خاص د دې لپاره کیک او یا کلچې یا بل څه انتخابېږي. بس نه که هغه څه دي چې تکلف دی پر ځان باندې یو بار وړل دي، خو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ډېره مبارکه
او ډیره ساده طریقه ده. که هغه انتخاب سي شر نشته، که هغه انتخاب سي کامیابي ده، سراسر به کامیابي وي. تاسو که مشران یاست د خپلو اولادو په باره کې چې کله داسې د شادۍ وخت راورسېږي د دې شیانو خاص خیال ساتئ. په دې کې ډېر برکتونه شته. برکتونه خو دا د زموږ د اسلافو واقعات شته زموږ مخ ته، په سترګو یې لیدلي وي، په سترګو ډېر ښه برکتونه لري. په دې وخت کې د سپین سرو په قول، د مور په قول، د جانۍ په قول کول ناروا کار دی. د خپلې مور په قول کول چې هغه ته غیر شرعي کار باندې امر کوي دا ناروا کار دی، دا ګناه ده چې دا زوی کوي. د مور او د پلار اطاعت او خبره منل هغه وخت ضروري ده، هغه وخت لازمي او واجب کار دی، فرض کار دی چې په هغه کې غیر شرعي کار نه وي، سراسر ټوله شریعت عملي سوی وي. دا که پلار او مور ورته وایي چې ناروا کار وکړه، اطاعت او خبره منل ضروري نه دي. دا یو څه خبرې دي، په دې کې خاص خیال وساتل سي. خو یوه خبره چې زما په ذهن کې راځي هغه دا ده چې کله کله د ډېرو انسانانو په ذهن کې دا خبره وي چې په دا کتابو کې ځینې خبرې لیکل سوي دي چې په دې وخت کې خبرې ونه سي، په دې وخت کې داسې الفاظ ونه ویل سي چې هغه بې حرمتي او بې عزتي راځي. مثلا د کورداري په وخت کې مخکې دعا وویل سي، مګر خاص د کورداري په وخت کې دا دعا ونه ویل سي، ځکه چې داسې یو حالت دی چې هغه د انسان بدن هم نجس کیږي او د ښځې بدن هم نجس کیږي. د دې شیانو خیال وساتل سي. او په طبو کې چې زموږ په اسلافو کې علماء کرام تیر سوي دي هغه دا وایي کورداري د شپې په اخري حصه کې ښه کار دی. د شپې په اخري حصه کې ولې د انسان به ټوله شپه بدن مردار او نجس نه وي او داسې یو حالت به نه وي چې ناپاکي پر ده باندې غالبه وي. په دې کې بله ډاکټري فایده ده، د طبي فایده ده چې نس خالي وي، انسان ته نور مرضونه نه پیښیږي. په ډک نس باندې دا کار کول مرضونه ځینې پیښیږي او مشکلات پیښیږي. ډېره کورداري کول انسان ته دماغي مشکل پیښوي. د دې سره سره انسان که د شپې په اوله حصه کې کورداري وکړله او بیا یې وروسته بدوسو مشکل نه لري، پروا نه کوي. بیا د شپې په اخري کورداري وکړله باندې سهار سو اذان وسو غسل یې وکړي، که څوم روژه و روژه هم سیده او دغسې هم پروا نه کوي. که انسان پلا کورداري وکړي ښه خبره دا ده چې اودس وسي یا غسل وسي. که چیرې نه اودس نه غسل و کم از کم سړی استنجا ووي، نارینه استنجا ووي او زنانه که هم ووي خو ډېره ښه خبره ده، ځکه چې که د تیر وارې اثار پاته وي او وروسته دوهم وار کورداري کیږي نو تیر وار اثار د دوهم وار سره شاید چې څه ناجوړي پیښې کړي بدني. دا طبیبان او ډاکټران صاحبان دا خبرې کوي. او که چیرې انسان یې پلا کورداري وکړله وروسته یې استنجا ووالله دوهم وار بیا کورداري کولی سي. که استنجا ونوال بیا یې کولی سي، 3 4 5 هر څو واره کولی سي. خو یو خبره په دې کې ضروري دا ده که انسان وغوښتله چې د ښځې په اجازه باندې د انزال په وخت کې د ښځې څخه راګوښه سي او د خپلې اوبه د ښځې په اجازه پر مځکه باندې توی کړي، دا اجازه شته. دا د پرون د درس متعلق خبره ده، پرون زما څخه یې رسوله. هغه دا چې که انسان د خپلو اولادو زیږېدنه کې وقفه راوستله، انسان کولی سي د انزال په وخت کې د ښځې څخه ګوښه سي لرې سي او خپلې اوبه د ښځې په اجازه باندې یو ځای توی کړي. دې ته ویل کېږي عزل او دا د ښځې په اجازه باندې. او یو چا د سوال لیکلی دی، وایي که چیرې یو سړی یو وار کورداري وکړل او مخکې تر استنجا یې بیا کورداري وکړله نو وایي یو چا ویل چې دوهم وار کورداري د استنجا تر مخه دا حرامه ده. نه دا مسله ما په کتاب کې لیدلې ده او که د حرمت فتوا ورکړې وي نو والله اعلم. نو داسې سوال هم موږ کولی سو که چیرې د اول وار کورداري د استنجا تر مخه کړې بیا به څه پیښي، استنجا یې نه ووایي نو غالطه به هم داسې مشکل پیښیږي. یا داسې نه دی کورداري یې وکړله که استنجا ونوال بیا سیده بیا سیده بیا سیده هر څو وارې. دغه یو څه مسایل دي، دا هم تاسو راسره واورئ. د حیض متعلق ځینې مسایل دي. وایي که چیرې هره ورځ د میاشتې مریضي راسي په میاشت کې یا د حیض مریضي راسي ټوله میاشت جریان ولري نو په دې صورت کې به ښځه څه کوي؟ تاسو ښه متوجه سئ. یوه خبره دا ده چې هره ورځ ښځې ته که مریضي راتلله معلومه دا ده چې دغه ښځه په نس کې زخم لري او یو ټپ به وي یا زخم به وي، وینه به تر بهیږي. خو ښځې ته خپل عادت ورمعلومیږي چې کله ښځه ځوانه سي او حد ته ورسیږي، بلوغ ته ورسیږي چې د دې مریضي شروع کیږي، دې ته خپل عادت ورمعلومیږي. د میاشتې اوله حصه په اولو شپو کې یا په مابینځ کې یا په اخري شپو کې د ښځې ته خپل عادت معلومیږي. که چیرې دغه ښځې عادت پوره کوي نو هغه عادت یې د حیض ورځې شمارل کیږي، د میاشتې مریضي شمارل کیږي. پاته ورځې چې بیا دې هغه مرض دی د هر لمانځه لپاره به بیا اودس کوي.
خو داسې شاید چې وسي چې روزانه مریضي راځي نو ښځه خپل عادت ورمعلومیږي د عادت ورځې د شمار کې چې کله پرس ولې نورو ورځو کې دي د هر منځ لپاره اودس کوي. دوهم مسله دا ده که حیض 7 ورځې وي بیا تر عادت واوړي یعنی 10 ورځې وینه راسي یا 12 ورځې وینه راسي نو ښځه به څه کوي؟ ما درته ویل چې د هرې ښځې د حیض یا د میاشتې د مریضۍ وخت معلوم وي 6 ورځې 7 ورځې 8 ورځې. د حیض کم از کم لږ موده 3 ورځې ده او زیاته موده 10 ورځې ده. په دغه مابینځ کې د ښځې عادت معلومیږي 8 ورځې 9 ورځې 10 ورځې 4 ورځې 5 6 هر څو ورځې چې د ښځې عادت وو هغه عادت د دې اعتبار لري. که چیرې د دغې ښځې عادت واوښتی د 7 ورځو څخه 8 ورځو ته 9 ورځو ته 10 ورځو ته نو بیا به انتظار کوي او په دغو شپو او ورځو کې بیا لمونځ نه کوي دې ته اجازه شته. خو دا خبره ضروري ده چې د ښځې حیض په میاشت کې وار راځي. د یوه حیض د یوې میاشتې د مریضۍ او د بلې مریضۍ تر مابینځ به 15 ورځې کم از کم دا ښځه پاکه وي. چې کله ښځه پاکه سي 15 ورځې نو یا د میاشتې په اول کې پاکه وه یا په اخر کې پاکه وه یا به په اول کې مریضي ورته راځي یا په اخر کې ورته راځي نو ښځه خپل عادت ته ګوري. او دا خبره که چیرې 10 ورځې پوره کړلې بیا هم د دې مریضۍ شروع وه 11 او 12 بیا ضرورت نشته چې ښځه دې انتظار وکړي بیا دې غسل وکړي او د هر لمانځه لپاره که وینه جاري وه د هر لمانځه لپاره به ده اودس کوي. بله مسله که چیرې ښځه د حیض څخه پاکه سي مخکې تر غسل نو آیا انسان د غسل تر مخه کورداري ورسره کولی سي او که نسي کولی؟ نو ښه خبره دا ده چې غسل وسي او که چیرې انسان ته ډېر عذر پیښ شو بیا نو مخکې تر غسل هم ګنجایش به وي مګر مناسب عمل په دې نه دی چې هغه ګند او هغه چټلتیا او مرداري لرې سوې نه ده. ښه دا دی چې غسل وکړي. او کله کله ښځې غفلت کوي په دې کې. مثلا ښځې ته مریضي راغلې وه د مازدیګر په وخت یا د ماښام په وخت کې نو د دې چې ورځ پرس وله هغه وخت یې پرس و د ماښام وخت پرس و باره نو دا انتظار کوي ځي تر سهاره پورې وایي ځان نه غواړي شپه د بالا بیا سهار غسل وکړم. په داسې وختو کې چې د دې باید ماښام غسل کړی وای در ماښام وخت واوښتي مخصم ته د انسان کورداري ورسره کولی سي که څه هم غسل نه یې کړی ولې خو وخت پرس و هغه د حیض موده پرس وله. خو دغه ښځه ګناه په دې کوي چې دې ته مریضي د ماښام په وخت کې راغلې وه او د خپل غسل یې واړوي د ماخستن وخت هم ټوله پکښې ونیوي نو دغه د یوه لمانځه سزا دغې ښځې ورکول کېږي چې قصدنې قضا کوي. بله مسله که چیرې د ښځې د حیضه تر مودې یا تر وخت مخکې وینه قطعه سي د روژې په میاشت کې نو دا به روژه نیسي او که یا د ښځې حیض موده څومره ده ښځې ته معلومیږي. که چیرې د مودې او د وخت تر مخه د حیض وینې بندې سولې نو بیا به غسل وکړي او د دغه وخت څخه به باره روژه پسې شروع کړي. د غرمې په وخت کې یې د حیض د مودې تر مخه یا انتظار به کوي. دا بله مسله ده چې دا ما چې ویل. که چیرې د ښځې د حیض د مودې او د وخت تر مخه مخکې وینه بنده سوله دا ښځه به انتظار کوي خپل عادت به پوره کوي خپل عادت. وروسته بیا په 2مه میاشت کې بیا دې تور معلومیږي عادت کله کله بدلېدلی شي. د یو ښځې به 4 ورځې وي بله میاشت به 15 ته واوړي بله میاشت تور معلومیږي که بیا هم پر دغه 4مه او 5مه او 6مه ورځ د دې وینه بنده سوله نو عادت یې د 8 ورځو پر ځای مثلا که د دې 8 ورځې عادت و دا د 6 ته راواوښتی 8 یا 9 ته واوښتی عادت بدلېدلی شي. او اخري مسله چې پوښتنه یې کړې ده هغه دا ده که څوک کورداري وکړي سمدستي غسل وکړي او بولي ونه کړي مګر وګرځېږي غسل سوي او که یا دا ښه مسله ده. که چیرې انسان کورداري وکړي ښه خبره دا ده چې بولي وکړي تر څو هغه څه ذرات یا هغه څه څاڅکي چې د انسان په اله کې پاته دي هغه هم ورسره د دې بول سره ولاړ سي. او که چیرې بولي ونه کړلې وګرځېدي په ګرځېدلو باندې هم دغه څه اثار چې د منیو او د مردارو اوبو پاته دي هغه ورسره ایسته کېږي بیا غسل کول سیدي او پروا نه کوي. چې کله انسان کورداري وکړله اول سر دا ضروري ده چې بولي وکړي دا ښه خبره ده. اما ځینې کسان کله کله داسې کوي چې نه ګرځي او نه بولي کوي فورا غسل کوي. د دغو انسانانو څخه اکثره وخت بیا نور کار خراب وي چې د غسل وروسته بیا د ده څخه هغه اوبه راووځي. نو فقهای کرام فرمایي وایي ښه محتاط طریقه دا ده چې 2هم وار غسل وکړي که څومره د غسل سیسی وي خو 2هم وار افضل او نیکه طریقه دا ده چې وسي. په دې باره کې ښه خبره دا ده چې که انسان عادي بولي کوي او یا کورداري یې کړې ده وروسته تر څو د ځای څخه څو قدمه شا او مخ ته واخلي هغه بولي د دغه انسان د الې څخه راووځي او ایسته سي د هغه ځای څخه. خو ډېر انسانان د بولو کولو وروسته بس فورا استنجا ووایي. غالبا زما ډېر ګمان دا دی چې د دغو انسانانو اودسونه به نه ایسي
ولی امکان نه لري چې انسان دی داسې وي چې د هغه څخه دی بیا وروسته څاڅکي د بولو راتوی نسی او هغه اله ټوله دا پایپ چې دا رګ دا پایپ تیر سوی دی دا ډکې د بولو تر څو چې انسان وګرځي هغه په ګرځېدو باندې خالي کیږي. نو د بولو د کولو وروسته انسان احتیاط وکړي. الله رب العزت د عمل کولو توفیق نصیب کړي. کله چا سره سوالی اوس چې زما څخه وکړي داسې مسایلو په باره کې تر څو نور کسان هم واوري. داسې لا کېدلی شي چې عادت ورک شي ورته معلومیږي نه اته دي نه دي اووه ورځې دي څلور دي داسې معلومېدلی شي. اما د ښځې څخه فقهای کرام فرمایي وایي داسې نه شي کېدلی چې هغه د میاشتې یو طرف تی لا ورک وي چې پخوا د تېره میاشت کې اول وار ماته د میاشت په شروع کې رالل په اخر کې رالله نو هغه وایي نه شي ورکېدلی او د ورکېدلو په صورت کې غالب ګمان ته بیا اعتبار دی. که چیرې د دې غالب ګمان دا و چې اول د میاشت په اوله حصه کې و هلته به حساب ورته کوي، که د میاشت په اخري کې و هلته به حساب ورته کوي. اما عدد که ځینې ورک شو نو بیا تر 10 ورځې پورې انتظار به دې ته ضروري دی ځکه چې د حیض اخري موده 10 ورځې ده. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد رسوله وآله وصحبه أجمعين. وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى